پاکستان اوس رسما د افغانستان خپلواکي ومنله. دا چې باجوه ولې کابل ته راغلی د ولسمشر غني او عبدالله سره کتنه کې یې څه وویل، دا هر څه دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. دا خو ټولو ته معلومه ده چې پاکستان د لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان بربادۍ لپاره ترهګریزې ډلې جوړوي او هغه بیا افغانستان ته رالیږي. د هغوی ملاتړ کوي او د خلکو په باور کله هم چې د طالبانو سره د مذاکراتو برخه کې سستره خبره باندې بحث راشي نو طالبان د هغه بحث څخه تیریږي او ښکاره وایي چې د دې موضوع صلاحیت دوی نه لري. ځکه خو خلیلزاد هر ځلې قطر کې د مذاکراتو وروسته پاکستان ته ځي او د پاکستاني پوځیانو سره خبرې کوي. دا چې باجوه بیا کابل ته راغلی نو ښکاري چې ځینې هغه مسایل چې طالبان یې د حلولو واک نه لري، باجوه افغان حکومت ته د هغه مسایلو د حل کولو ډاډ ورکړی. ولسمشرۍ ماړۍ په خبرپاڼه کې لیکلي اشرف غني نن غرمه د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او ورسره پلاوي په ارګ کې خپل حضور ته ومانه. د پاکستان لوی درستیز او ورسره پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ په دغه کتنه کې د سولې پروسې له دغې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وشوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو او بل پر ضد نه کارول کیږي. همدارنګه د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه کابل ته په خپل سفر خوښي وښوده او ویل هیواد یې د خپلواک او ولسواک افغانستان او جمهوریت ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې په دغه کتنه کې د بحث شوو موضوعاتو او جزئیاتو په اړه ګډه اعلامیه به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو له لورې خپره شي. بلخوا د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. د عبدالله له دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي په دغه لیدنه کې جنرال باجوه ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه او پاکستان چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره له نږدې کار وکړي. ګرانو کتونکو، دا چې باجوه خپلو خبرو کې څومره رښتینی دی دا به وخت ثابته کړي. تاسو د باجوه راتګ کابل ته او د افغان مشرانو سره لیدنې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.